شری نظام دراتول لپاره بل هیڅ طریقه ګور نه راځي نه چې د مظاهرو کیږي کدا چرته کېده رسول الله بدا خود موږ لکړي وی چې په دې طریقه باندې تاسو راوځي اسلام او تمکین د اسمه باندې راولای بلکې د اسمه کې په مخ باندې چې د اسلامي قانون نافذیدل کیږي د غیر پر اساسي سبب چې الله او رسول موږ خود له دغه ګور جهاد او دا تجربه ده چې کوم انسانان هغه د اصلي په زور باندې کرسي له ورورسي نه دي رسیدلي سکندونه کې ورسېدل خو په سکندونه کې ګوره برته بهزم او کم خلک چې هغه د اصلي په زور باندې تر هغه مرکز پورې ورورشل دغه خلکونه بیا د خسرم ډیر زور غواړي او دا تجربه هغه خلک چې هغه رالل د اسلام دشمنانو دغه باره کې دا خبره کوله چې دغه درې مشه به دغه صفایي کې او تل ستورځ کې به دا ختمي او تر اوسه پورې سره په غمونه اخته دي خبره هم شوګدي کې وجه دا چې دی خلکو د الله په اسمه باندې قانون اسلامي غوښتل او د اصلي په زور په قرباني ورکړي نو دغه خلکونه به دا شي اخسترم ګران کار دی